دا یو څوک دی ما ته راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم په قبر مبارک باندې لګېدلی چې هغه خادم خاص هلته دننه د پاچا په اذن ورغلی د صفایي دپاره خپل پټکی یې پوهیلی او بیا یې ټوټې تحفې اقاربو ته دنیا ته رالېږلي دي څو شپې مخکې را رسېدلی هغه ما ته تلیفون کې ویلي څو شپې دې ما سره کېږي الله څو شپې یې کېږي څوارلس سوه کښېنئ جذبې مه پنځلس سوه کاله کېږي څوارلس سوه اووه ویشت کاله کښېنئ په ځای باندې امتحان جوړېږي کښېنئ اجازه نشته بس نن یې داسې خوشبویي ده چې دنیا کې تاسې وګورئ دا هغه عزتمند ځان خدای راولېږلی چې په هغه باندې د ده په خاورو باندې دا قوم نېکبخته پورې د رسول الله د تبر جامه راغله ډېره به بېادبي وي ډېره به خدای نه ورته ناشکري وي چې د دغه مجلس قدر ونه شي هغه ذات راغلی دنیا ته چې د ده په یو امتي باندې چې هغه مري عرش عظیم په حرکت راځي د یوه په امتي باندې عرش په حرکت راځي د ده مرته مقام وي هغه ذات ده چې حضرت بلال د سهار د اذان نه ویل کېږي الله قسم کوي چې زه به سپېدې ورسوم چې حضرت بلال اذان ویل کړی دا رحمة للعالمین د انسان نه انسان جوړ کړی ځان قیمتي شو مال قیمتي شو اولاد قیمتي شو خو هلته چې د دغه نعمت قدر موږ وپېژنو رحمت یې وبوله د ځان دپاره رحمت یې نه وبولو سرفازان نه شو اوس د دغه رسول الله چې د ده د قبر د خاورو نه هغه قبر خاورو سره لګېدلې ټوکرې خوشبویي دي موږ د یوه سنت واخلو او مردانې نانۍ ته یې اچوو کېنئ ځای په ځای کېنئ دا د دغه دین برکت ده چې په سترونځو باندې په لس کاله کې به څوک دغه چغې ته ونه رسېږي د ده د حبیب په خبرو باندې خلک احتیاط نه وشي